په مردان ښار کې د گاډو د کاروباریانو د اتحادیې مشر فرمان الله وایي مرکزی حکومت روانه میاشت په نوي گاډو جنرال سیلز ټیکس د 18% نه 15% ته زیات کړي چې لوجې د 1400 سی سی گاډو نه تر غټو گاډو پورې په قیمتونو کې زیاتوالی راغلي دی. وایي د نوي گاډو به نیم په نیمه زیات دي او اخستونکو کوشش کوي چې استعمال شوی گاډي واخلي. کروڑ روپے موږ سره وي نو موږ سره بل ساته گاډي پاږي کیږي اوس په کروڑ روپے یو موټر نه کیږي سمپل چې ځان له پرسنل استعمال لاله یو گاډي کني کیږي نو دومره پورې غسل به کم شي چا سره بدل ته روزګارونه د هیڅ چام داسې نشته چې یا روزګار رواني نو بیا هر یو سیستم رواني دو ډیل د روزانه په حساب دو ټیکس لګي نوې ټیکسونه نوې دغه شان چې کم دي نو امپورټ چې کم گاډي کیږي د بار نه راغی سیلم ډیر زیات کم شو. د شماریاتو اداره وايي روان مالی کال په اتم میاشتو کې شپږ سلويغ زره 419 گاډي خرڅ شوي او تیر مالی کال هم په دې موده کې اته او یا زره 1515 گاډي خرڅ شوي وو. سټیټ بانک وايي کاروباري بانکونو په 13 میاشتو کې د گاډو قرضې د 315 ارب روپو نه 222 ارب روپو ته راکوزي شوي. اقتصاد پوهان وايي په پاکستان کې د سود شره زیاته ده او په دومره زیاته شره د بانکونو نه گاډي اخستل ګران دي. د 1.5 روپو گاډي هغه که تاسو په قسطونو باندې اخلي د 500 کالو نو هغه په 20 لک روپۍ باندې پریوزي نو دومره غټ اماونت چې په 500 کالو کې 19 لک روپۍ څوک اضافي ورکړي په داسې ملک کې چې هلته د ګرانۍ شره ټولو ته معلومه ده یعنی د یو نواخله د نه پورې شره سود وي ان علاوه د اټو سېکټر انډستری چې دا نو دا به بوست کیږي او په دې کې اضافه راځي. د گاډو د جوړولو د کمپنو اتحادیه وايي په ملک کې د وړو گاډو 680 سی سی گاډو به 10 لک روپے ته رسیدلی خو کاروباریان وايي په گاونډي هیوادونو کې د دې قیمتونه تر 1 لک روپے پوري دي او د هغي بنیادی وجه هم دا ده چې په پاکستان کې د گاډو خپل کارخانه نشته. زموږ په ملک کې چې کم دینو مینوفیکچر نه کیږي دا اسمبل کیږي مطلب جوړیږي دلته نه تر اوسه پورې داسې فیکټری نشته چې هغه دلته گاډي جوړي دا تیار راځي او دلته دوی صرف پټینګ کوي نو تر اوسه پورې دونه خوشو موږ جوړ هغه ملکونه چې کم دي هیواد زموږ نږدې کم ګاونډیان ملکونه هغه کې خپل هغه کارخانه لګولې دي هغه گاډي جوړي کمپلیټ هر څه هغه کوي بل هغه ټیکسونه کم. د شماریاتو اداره وايي د بهر هیوادونو نه د گاډو د سامان په درآمد کې اضافه شوه او یوازې په پرورې کې د 1.50 میلیون ډالر پرځې درآمد شوی خو په مجموعي توګه په اتم میاشتو کې د سامان درآمد د تیر کال په نسبت اوس هم 30% کم دی. ریاض حسین وایس اف امریکا ډیوا مردان.